پور جیل ته وړی و. سردار عارف وزیر ډېر عجیبه خوی نه لرل. خدای شته په دغه دوران کښې میشتې ډېر ټچ نږدې سره پوتې شوي. د هریپور جیل څومره پښتني وي دا میشته دغه سردار عارف په خپله کړل. دا جمع نه وه چې زه د علي وزیر ترزیایي یا زه سردار عارف وزیر یم. پیمان سمده چې موجود دا صرف ته موجود دی. د میش څومره ښه د خوړل څښل پروګرام چلوه دا دغه عارف کړل. دا داسې یو عجیبه انداز یې و. خو یې پته یوه خبره وه ډېر ځیرک سړی و ډېر په کوم مین سړی و. په داسې موقع مې شپه لیدلی دی چې کله خو دغه ظلمونو سره د دغه جبرونو سره د دغه سړیو مخامختیا کېده که دغه سر خو په دغه سپینه ورته کړه مخامخ ورته کړه د خپل وطن خبرې یې کړې. نن د دغه یوه اړخ ته مار کېږي. ډېره عجیبه خبره ده. ریاست ویایي چې توس دا خبره ما کستی چې دا ریاست مړ کړی دی. میش ته خفه کېږي یا میش نوم مو خلستی. خو دا میش درته ویایي په د جلسې کښې مشر منظور د محسن ته دا خبره کړه. اول ځل عارف وزیر یو داسې سیاسي ورکر دی چې د دغه په قتل پوند دی د دغه په شهادت پوند دی. ریاست پاکستان جشنونه منو کوي. د پنجاب د گورنر ټویټونه وتوسلدلي وي په دغه خو د خوښۍ کو. ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है. ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है. ये जो मारा मारी है इसके पीछे वर्दी है. ये बाजुआ माजुआ दहशतगर्द. ये बाजुआ माजुआ दहशतगर्द. ये बाजुआ माजुआ दहशतगर्द. ये कर्नल जनरल दहशतगर्द. ये कर्नल जनरल दहशतगर्द. ये कर्नल जनरल दहशतगर्द. लड़ों पर योगदान. लड़ों पर योगदान. लड़ों पर योगदान. ملګریې دا د عارف سزو وه. بیا وایي چې دوس دا نوم ما کستی چې دهشتګردۍ په ضد وردېدو. منظور په خپله وویل دا میش ثابتوي هر چېرته شي په دغه باندې کښې میش یې ورته وښایي چې د مولا اړخ نه چې ته خو وایې چې دا دهشتګرد دي. هر څه چې میش ته په دفتره ودروي هر څه میش د بوزي په ونه کښې هغه دفتره کې میشا خلق نه ویني میشا ټوپک نه ویني. زوني خیل د زړه ډک کړي دي که نه دي ډک کړي. بیا وایي چې تاسو مو ووښلل. जो तलबगर्दी है इसके पीछे वर्दी है. तलबगर्दी है بیا وایي چې تاسو مو ووښلل. میش وایي چې دهشتګردۍ په ضد وردی خو نه په خپله وردی دهشتګردېدو په خپله د خاکې وردی دهشتګردېدو. دا ریاست جوړ شوی په دغه نوم دی چې د دغه اوس استحصال وکړو د دغو لاس بېعزتي وکړو د دغو لاس وینه وڅښي. ملګریه ریاست ته دا زوم درسره پوه کړه د پښتنې هر شی په حسوبه دي. د پښتنې وینې تویول خو په حسوبه دي. ډېره وینه در توی کړه ډېر د وځورولي ډېر دې بېعزته کړي. خو حساب یې ورځ درسره لګوه. ورځ خلک چک شوی دی. ورځ خلک بجدور شوی دی. ورځ خلک غوښتنه کوو. ورځ خو چې چېرته که څوک مړ شي پښتین قوم پرې غونډېږي. بیا تو د دې پې چې هم ملګري مار داسې په آسونه پرې وځي ګاټ دی. ملګري حیثوب پرې ورکوې خو پښتونو ویایي ښه قرآن کې ښه داسې ویایي چې یہ چې قرآن کا قانون ہے خون کا بدلہ خون ہے. انشاءاللہ دا تحریک دا ملګري چې دا بلدوري وي داسې ورځ روانه ده لکه څرنګه په بنګال کښې د 93,000 خلک داسې سره تړلي وي داسې تسلیم کړي وي داسې ورته پرولي وي. انشاءالله په دوا سره مجدتیایي چې 1,93,000 انشاءالله دا مجدته ویایي. څه خبره خو دو رژا دو په رژا کښې خلک یې بدتي نه کړي. میش په ایماندارۍ سره فیصله کړې وه. دغه رژې نه ستا مخ کښې میش په ډېر خلک چې نو ستا یې سره شوی وه. دغې د رژې نه یوه ورځ یا دوه ورځې مخ کښې په باندې کښې مشر منظور پښتین علي وزیر محسن داور سمته چې داسې کسون سره نوستا یې کړی و. د هغه خبره مې کړې وه چې دا ریاست دا دومره بېغیرته ریاست دی دا موږ کسي میش ته یې بیا رژا کتل یې وي خو په چا کې چې میش ملګري ډېر په
طریقه سره د هر ژوند میش سره تېره کړي میش مسلم بیخي داسې ډېر خیال خپل کوشش وکړي خو بیا خو دغه حال کې د نجاسه میش تسلیمول هغه جوړ کړل یاره څه خبره خو وي رشادو عید روان دی په عید شخان خوشي کې میش د پښتنې خواندې ماندې هرڅه په ګبري نه پوندې وزینه کو مندارینه کو بچونو جوړي چې هو په غووي یار دا څنګه ریاست په دا ریاست کښې چې د میش خوښۍ د میش دینه د میشو دغه په دغه بنیاد دی خو چې بیا په داسې انداز کښې د داسې چا نه یو نفرت جوړ شي نو هغه نفرت په څه شي تمومیږي ریاست ته دا خبره په ذهن کښې کښېنوي چې د دغه نه بیا څه شی جوړېږي انشاءالله ملګري یې ډډګرنه درکوي دغه شی بلدوري که دغه شی همت دغه شی چګولی که دا توسه میش برقرار وسوته انشاءالله د عید نه بعده ډېر وزر غږ پکړونکی دی ډېر وزریق قدم اخوستونکی دی دا ملګري خو غونډ چمتو وي دا هغوی خو تیار وي دا هغوی تیار وي ویونه توسونه چکس هغوی تیار وي دا بل اوس چکس دی ویس یې دم راوکړه په وس دی چې چې څوک